عزتمن نن معمولی غونډه کې زلزلہ هم وشوله یو طرف ته سیلابونه را روان دي کورونه یې وړل خلک یې وړل شهیدان شول پکې ډېر نقشې بدلې شولې دا علاقو او ورسره زلزلہ هم را شروع شوله دا ولې نن 19 اگست دی خو عزتمن دا څه وجه ده د ټول لوی وجه ده چې موږ بل ته ګوته نیسو چې د خلکو عملونه صحیح نه دي ځکه په دغه عذابونه راځي او دغه مصیبتونه پریشانې پر راځي نه بلکې اول ځان ته توجه وکړه چې ما عمل صحیح نه دی ځکه په ما باندې دغه شانتي آفتونه راځي خپل ځانونه مهر کړي او بل ته ګوته نیسو ځان هم د الله ولی جوړ کړی چې بس مونږ پاک او نور طرف ته چې دی بیا ګوته نیسو چې دا ګناهګار دي د دې عملونه صحیح دي عزتمندو اجتماعي توبه وستل پکار دي دا نه چې بیا نور څه شیزونه شروع شي په باندې نور قسمه آفتونه شروع شي ټول ته پکار ده مو ټول ته اول زخ روزانه یو سلزله سحر استغفار یو سلزله ماخام استغفار خامخا وای چې الله طرف ته متوجي شونه الله بدا حالات صحیح کیږي زموږه زه اول خپل مونږ چې د عملونه صحیح نه دي بیا د نور او موږ سکو مونږ بل ته ګوت نیسو خپل چې د ځانم صحیح کړی دی موږ ټیکی نو عزتمندو د ټول اول ابيجدګر مولانا شي وایي کله چې د اسمان اراده درته ټیک نه دی ګوره د اسمان اراده بالکل درته ټیک نه دی نو دې د وجنا الله طرف ته متوجي شو او توبه استغفار وکړو چې د حالات صحیح شي الله دې موږ ټول صحیح پوره دین اسلام په داخل کې او په اسلام باندې چلیدو توفیق موږ ټول ته نصیب کړي